خو الله داسې د اسانتیا معامله وکړه، داسې د اسانتیا معامله وکړه چې مونږ سره وعده وکړه. چا سره؟ ایمان والو سره وعده کړې ده، بې ایمانانو سره نه. ډېر لوی دولت الله راته نصیب کړی د ایمان سرمایه. د ایمان والو نارینه او زنانو سره وعده کړې ده چې دا میاشت چې د نورو میاشتو سره د دې ورځې برابرې دي، شپې برابرې دي، هفتې برابرې دي، ګنټې برابرې دي، منټونو سکندونه برابرې دي. څه زیادت پکې نشته، هیڅ قسمه زیاتوالی پکې نشته. په خبره خو پوه شوئ؟ په دې میاشت کې الله وایي زه د ایمان والو رزق زیاتوم. څه کوم؟ وهو شهر یزاد فیه رزق المؤمن وهو شهر. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا هغه میاشت ده یزاد فیه رزق المؤمن چې په دې میاشت کې د ایمان والو رزق زیاتي. ورځې همغه دي څنګه چې د نورو میاشتو وي، شپې هغسې دي څنګه چې د نورو میاشتو وي، هفتې او ګنټې منټونه سکندونه هغسې دي، خو د مؤمن رزق پکې زیاتېږي. نو دا خبره خو موږ تاسو ټول منو او په دې باندې د ټولو مسلمانانو نظر دی، د ټولو مسلمانانو نظر دی چې رزق زیاتېږي. پوه شئ؟ د ډانچې رزق، څه پکوړې، سموسې، قسمه قسم شربتونه او قسمه قسم ترکاریانې او قسمه قسم فروټ. پوه شئ؟ وایي د غریب سړي په کور کې د روژې ماتې په وخت کې 2 سیزونه پخېږي کم از کم. څه پخېږي؟ او کجورې، ټول کال یې کجوره په سترګو نه ولیدلې، او په روژه کې د روژې په میاشت کې هره ورځ د نر بچې روژه په کجورو ماتوي. رزق زیات شو که نه؟ دا خو منو، خو رزق یوازې دې ته نه وایي. د الله بندگانو دی بل طرف ته لږ سوچ وکړئ چې ګټه ډېره شي. دا داسې میاشت ده وهو شهر یزاد فیه رزق المؤمن، داسې مبارکه میاشت ده چې د ایمان والو رزق پکې زیاتېږي. رزق زیاتولو والا څوک دی؟ الله. څوک؟ الله. روزي رسان الله د خپلو مرزوقینو ایمان والو نارینه او زنانو رزق زیاتوي. روحانی رزق هم زیاتوي او جسمانی رزق هم زیاتوي. الحمدلله رب العالمین. روحانی رزق هم زیاتوي او جسمانی. ٹھیک ده چې پکوړې هم خورې، سموسې هم خورې، قسمه قسم سموسې او قسمه قسم پکوړې، ٹھیک شو؟ دا د پیازو دی او دا د الوګانو دی، دا د چڼو د وړو دی او دا د وریجو د وړو دی. ډېر قسمونه په دې روژه کې بیا پیژني دا خلک. ٹھیک شو؟ او دا قسمه قسم مشروبات. الحمدلله رب العالمین. الله دې نورم زیات کړي. او د الله بنده دې بل طرف ته لږ نظر وکړه، دې بل طرف ته لږ نظر وکړه. ستا د ایمان والو دپاره الله پاک ستاسو روحاني غذاګانو کې هم په دې میاشت کې ترقي درکړه، هغه هم زیات کړه، بړو یې کړه، بړو. روحاني غذا د مسلمان نارینه او زنانه د ده نیکۍ دي، د ده عبادتونه دي. څه دي؟ نیکي او عبادت، اعمال صالحه. دا هم بړو کړو، دې کې ډېر اضافه وکړه، ډېره ترقي وکړه، ډېر برکت یې واچولو. څنګه؟ ستا نفلي عبادتونه د نورو میاشتو د فرضو برابر کړه. دا ستا روحاني رزق کې زیادت دی. ستا نفلي عبادتونه د نورو میاشتو د فرضو برابر کړه. ستا فرضي عبادتونه د نورو میاشتو د اویو فرضو برابر کړه.
یو فرض د نورو میاشتو د یو فرض برابر. الله اکبر. استاد روزه ده کنه، په نورو میاشتو کې ته قضا روزې راوړې هغه فرض دي، په نورو میاشتو کې ته د منښتې روزې ساتې هغه فرض دي، په نورو میاشتو کې ته د کفارې روزې ساتې هغه فرض دي. د رمضان یو روزه د هغه نورو میاشتو د فرض د اویو روزو برابر دي په ثواب کې. دا ستا په روحاني غذا کې، په روحاني رزق کې زیادت ته، برکت ته، ترقی ده چې الله خپل فضل سره وکړه. او دا د اسانه یو شکل دی چې الله مونږ سره کول غواړي.